برېښنا په اونۍ کې د افغانستان برېښنا شرکت رهبری پلاوی د کابل برېښنا ریاست د بیلابېلو برخو له مسؤلینو سره په ځانګړې غونډه کې د برېښنا ضایعاتو راټیټولو او د کارکوونکو ترمنځ د ښې همغږۍ په اړه جدي څرګندونې وکړې. یک پایه ترانسفورمر به ظرفیت 250 کیلوولت امپیر در ساحه علیلالا از سوی رهبری ریاست حوزه غزنی برېښنا به بهره برداری سپرده شد که همزمان با این 200 مشترک جدید از انرژی برق مستفید شدند. د لغمان برېښنا امریت د برېښنا ملکیت 140 جریبه هغه ځمکه چې په دې وروستیو کې له غصب څخه خلاصه شوې د مهترلام سب سټیشن لپاره د احاطې جوړولو چارې د 4.3 میلیون افغانیو په لګښت بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. روند اصلاح و توسعه شبکه برق در مرکز و ولایت‌های کشور از سوی کارمندان تکنیکی به گونه منظم جریان دارد.